نن غواړو د هغو غلطو خبرو او باورونو په اړه بحث وکړو چې ډېری خلک یې په فټنس او ورزش کې لري. دا هغه غلط فهمونه دي چې نه یوازې ستاسو د پرمختګ مخه نیسي بلکې کله ناکله ستاسو روغتیا ته هم زیان رسوي. لومړی هم غلط فهم دا دی چې خلک فکر کوي که ډېر خولې وکړي نو معنی یې دا ده چې ډېر غوړي سوځوي. خو ساینس وایي چې خولې کول یوازې د بدن د تودوخې کنټرول دی او د غوړیو له سوځولو سره مستقیمه اړیکه نه لري. دوهم غلط باور دا دی چې ځینې خلک فکر کوي په یوې میاشت کې خپل بدن په بشپړ ډول بدلولی شي. فټنس جادو نه دی بلکې یو علمي سفر دی چې وخت او صبر غواړي. هغه لارې چې تاسو ته په څو ورځو کې د لویو بدلونونو وعدې ورکوي زیاتره وخت غیر علمي او خطرناکې دي. درېیمه لویه غلطي دا ده چې خلک یوازې په تمرین تمرکز کوي او تغذیې ته پام نه کوي. تاسو نشئ کولی په جم کې د بدو خوړو تاوان جبران کړئ. زموږ بدن هغو مغذي موادو ته اړتیا لري چې په طبیعي خواړو کې شتون لري. زموږ هدف په دې پاڼه کې دا دی چې دا ډول غلط باورونه له منځه یوسو او تاسو ته د ساینسي حقایقو پر بنسټ لاره وښیو. موږ غواړو تاسو په داسې ډول تمرین او تغذیه پیل کړئ چې ستاسو بدن او ژوند ته ګټه ورسوي، نه دا چې د غلطو معلوماتو ښکار شئ. که تاسو غواړئ د فټنس په اړه په رښتیني او ساینسي حقایقو پوه شئ نو زموږ سره پاتې شئ. موږ دلته یو تر څو ستاسو د روغتیا لپاره تر ټولو غوره لارښود واوسو. که دا ویډیو درته ګټوره ښکاره شوه نو لایک یې کړئ او زموږ د پاڼې تعقیب مه هېروئ. په کمنټ کې راته ولیکئ تاسو کومه داسې خبره اورېدلې چې فکر کوئ شاید غلطه وي. مننه چې زموږ سره یاست.